د بندیانو تر خلاصون وړاندې د افغانستان په اړه هره ناسته او طرحه بې معنا ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ له امله د افغان سولې په اړه د کومې ناستې تابعیه نه لري. کابلوف همدارا زیاته کړې څو پورې چې د بندیانو د تبادلې پروسه نه وي بشپړه شوې د افغانستان په اړه هره ناسته او طرحه بې معنا ده. کابلوف دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې افغان حکومت ویلي شاوخوا 1590 زندانیان د جنایي او اخلاقي جرمونو له امله نه خوشي کوي. دې چارې د سولې پروسه ځنډولې او طالبانو ویلي افغان حکومت په دې او ورته نورو بهانو هڅه کوي د سولې پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ځینې شنونکي بیا وایي چې کابل حکومت هڅه کوي ترڅو د امریکا تر راتلونکو ټاکنو د سولې پروسه ټکنۍ کړي او د امریکا راتلونکی حکومت دې ته وهڅوي چې ماموریت ته دوام ورکړي او قواوې له افغانستان څخه ونه باسي.